ګلبدین حکمتیار بیا ولې طالبانو ته غوسه شوی دی؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار طالبانو ته د خپلو وړاندیزونو په لړ کې چې لیکلي بڼه د دوی پر شهادت رسمي ایکس خپریږي ویلي د متفاوتو معاشونو ورکول بند کړئ او د پیسو ورکولو په بدل کې سربازګرۍ پای ته ورسوئ. د نجونو ښوونځي پرانیزئ او ښځو ته خپل ټول حقوق ورکړئ. د زیاتو بانکوټونو چاپول حرام دي، ترې ډډه وکړئ. ښځې جوماتونو ته له تللو مه منع کوئ. د پیسو په بدل کې سربازګري ښاغلي حکمتیار دغسې تشریح کړې ده. د معاشونو مقابل کې جنګیالي، د اردو او امنیتي ځواکونو پرسونل، د ملکي ادارو مامورین او ټول معاش لرونکي باید دومره وي چې د دولت مشروع مدرک یې تکافو کولی شي. داسې نه چې د معاشاتو لپاره بل ته د احتیاج لاس اوږد کړي او نه داسې چې د غیر مشروع او له خپل جاز حد زیات بانکوټونه چاپولو ته اړ شي. باید متوجه وو چې داسې بانکوټونو چاپول په قطعي توګه حرام دي. د دولت د اسعارو شتمنیو مقدارو باید دقیقاً د سرو زرو زیرمې په اندازه وي. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.